په ګناهکار انسان د الله جل جلاله احسانات. انسان چې کله ګناه کوي په هغه وخت کې هم الله تعالی په هغه دا 5 احسانات کوي. لومړی په هغه پرده اچوي، ګناه یې نه ښکاره کوي. دوهم په هغه رزق نه بندوي. دریم د هغه طاقت نه ختموي. څلورم هغه ته سمدستي سزا نه ورکوي. پنځم که په اخلاص سره توبه وباسي نو بخښنه هم ورته کوي. ای انسانه، نو بیا ولې د داسې رحم ذات نافرمانی کوي؟ راځه نور له ځان سره ظلم مه کوه، له ګناهونو لاس واخله او هیڅکله مه ناامیده کیږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب كمن لا ذنب له، رواه ابن ماجه. ژباړه: له ګناه څخه توبه کوونکی داسې دی لکه هغه چې هیڅ ګناه نه وي کړې. الله جل جلاله په ډېرې مهربانۍ سره د قرآن کریم د البقره سورت په 222 نمبر آیات کې فرمایلی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین. د الله جل جلاله هغه خلق خوښیږي چې له بدۍ څخه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. یعنی الله جل جلاله له توبه کوونکو سره مینه کوي. همدا ډول د قرآن کریم د الزمر سورت په 53 نمبر آیات کې خپلو ګناهګارو بندگانو ته په ډېره مینه داسې فرمایلی ای زما بندگانو، کومو کسانو چې پر خپلو ځانو تیری کړی دی د الله جل جلاله له رحمت څخه مه ناهیلې کیږئ. یقینا الله جل جلاله ټول ګناهونه بخي، هغه خو بخونکی او مهربان دی. ای مسلمان وروره، د ګناهونو انجام ډیر بد دی. راځه د الله جل جلاله له ویرې وژاړه او د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د هغه کس دوزخ ته تلل یا په اور باندې سیزل چې د الله جل جلاله له ویرې ژاړي داسې ناممکن دي لکه د شیدې ننوتل په تیو کې، رواه الترمذي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 2 سترګې به اور مسه نه کړي، یو هغه سترګه چې د الله جل جلاله له ویرې ژاړي، بله هغه سترګه چې د الله جل جلاله په لار کې ویښه پاته شوې وي، رواه الترمذي. او همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله ته هیڅ شی دومره خوښ نه دی لکه 2 څاڅکي، یو هغه څاڅکی د اوښکو چې د الله جل جلاله له ویرې تویږي، او بل هغه څاڅکی د وینو چې د الله جل جلاله په لار کې تویږي، رواه الترمذي. ګران ورونو او خویندو، په توبه کې هیڅکله ځنډ مه کوئ. هدیرې له هغو خلکو ډکې دي چې د اوږد ژوند هیلې یې درلودې او د توبې په تمه به یې ګناهونه کول. د مرګ هیڅ معلومات نشته. ممکن د ډیرو انسانانو نن ورځ په دنیا کې آخري ورځ وي او کیدای شي د هغو له ډلې څخه یو ته هم یې، نو توبه مه ځنډوه. د توبې لپاره 4 شرطونه دي. لومړی د اوسني ګناه ترک کول او پرېښودل. دوهم د تیر وخت په ګناه پښیمانېدل. دریم کلک عزم کول چې په راتلونکي وخت کې به بیا ګناه نه کوم. څلورم که د بنده حق مو خوړلی وي نو له هماغه بنده څخه معافي او بخښنه غوښتل. ګرانو مسلمانانو ورونو، که چیرې بنده له ګناهونو څخه توبه وکړي داسې دی لکه هیڅ ګناه یې چې نه وي کړې. الله جل جلاله دې د مرګ د راتلو څخه مخکې موږ ټولو ته د خپلو ګناهونو څخه د توبې کولو توفیق را په نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.